سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په موکل دی آرام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته د امریکا کانګرس په عاصم منیر او شهباز شریف د بندیز غوښتنه کړې ده د متحده ایالاتو د کانګرس څلورڅلوېښت غړو په پاکستان کې د ځاپنې د زیاتېدونکي بهیر او د بشري حقونو د خرابېدونکي وضعیت له امله د پاکستان پر لومړي وزیر شهباز شریف او د پوځ پر مشر عاصم منیر د بندیزونو غوښتنه کړې ده دا غوښتنه امریکایي ډیموکرات استازو په یوه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته استولې او له هغې د روانې ډسمبر میاشتې تر 18 نیټې د رسمي ځواب غوښتنه کړې ده د استازو جرګې غړو په لیک کې پر پاکستان د واکمنۍ د سختېدو سیاسي ځاپنې او لا پولې پورې فشارونو تورونه لګولي دي او ویلي دي چې د بشري حقونو وضعیت په دوامداره توګه خرابېږي په لیک کې یادونه شوې ده چې اپوزیسیون مشران له محکمې پرته بندي ساتل کېږي خپلواک خبریالان د ځورونې یا جلاوطنۍ سره مخ دي او په ټولنیزو رسنیو د نظر څرګندونکي زندان ته رسوي د لیک د متن له مخې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حالت په ځانګړي ډول اندېښمنونکی بلل شوی دی څارونکي ادارې وایي چې د ترهګرۍ په نامه پراخې ناامنۍ د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او سرغړونو لړۍ زیاته کړې او په دغو سیمو کې نږدې هره ورځ د وژنو او لا درکه کېدو راپورونه ورکول کېږي امریکایي استازي زیاتوي چې د ښځو مذهبي اقلیتونو او قومي ډلو سره د زور زیاتوالی نور هم پراخ شوی دی او د قضایي خپلواکۍ کمزوري کېدل د شفاف عدالت مخنیوی کړی دی تازه د پاکستان په اساسي قانون کې د 28م تعدیل پر راوړلو سره د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ټولواک شوی دی او د پوځ د مشر سربیره د دفاعي ځواکونو مشري هم کوي د امریکا د کانګرس د غړو په لیک کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته استول شوی پر شهباز شریف او عاصم منیر د بندیزونو د لګېدو غوښتنه شوې او ټینګار شوی دی چې پر دوی او اړوندو چارواکو د سفري بندیزونو سربیره باید د هغوی شتمني کنګل شي د لیکوالانو په وینا پاکستاني چارواکي نه یوازې په کور دننه بلکې بهر میشت متقدین هم د فشار ګواښونو او کورنیو ته د زیان رسولو له لارې هدف ګرځوي چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده د پاکستان حکومت او ډیپلوماټیکو استازوالیو تر اوسه د امریکا د کانګرس د 440 قانون جوړونکو غړو د دغه غوښتنې او لیک په تړاو رسمن غبرګون نه دی ښودلی